مدعي ادعا کوي چې ښکلا په زوره د کوره تختولی شوې. ښکلا د محکمې ته حاضره کړل شي. قاضي صاحب ښکلا دغه ده. یوه شېبه مهم خبر لرم. خوشې کړي. خدای شکر چې زوی مې د غرونو مینه پرېښوده او پر کتابونو مین شو. سیاله زویه دې کتابونو کې څه شي لولې؟ زما د کتابونو قصې ډېرې خوښېږي. درته وایم مور جانې دا کتابونه داسې وایي چې انسان د څه شي اختیار لري، یعنې څه باید وکړي چې هر انسان آرامه او آسوده اوسي. بس ښه اوس دې په مطلب پوه شوم. د هغه ورځ د سر په کتابونو چټ شوی دی د خولې نه د توتیانو آوازونه راوځي. مور جانې د خدای پاک شکر دی چې لاسونه مې د بېګناه خلکو په وینو باندې ککړ شوي نه دي. دا پخپله ماته غټ افتخار ده. له ځانه ډېر خوشحاله یم مورې. زویه زه هم وایم چې د خولې نه دې د شنه توتي آوازونه راوځي، خو د سولې سره چې خبرې کوې نور هم مزه پکې راځي. هی مور جانې سوله له ما نه هم ډېره بده بلا ده. په خدای چې خبرې واورې مورې ته به خپله میرانه پاتې د سره کمجورۍ ده. هو رښتیا زویه پرون لیلا راغلې وه، وی ویل که سیال موږ ته د نوي کتابونو سبقونه راکړي ډېر به ښه شي. ګوره مورې دا کلی ده، بې له غنم زرګل شپه ورځ موږ پسې خبرې کوي. سیال داسې وکړه د سیال مور داسې وکړه. زه به خپله سولې ته ووایم چې هغه پخپله دا کار وکړي. صحیح ده؟ نه بابا دا خبر به نه کوې. لیلا دومره د سولې نه بد وړي ته چې وایې بنه یې ده بنه. مور جانې دا د بن خبره له کوم ځای سوله؟ هی زویه ښځه هم یو راز لري چې صرف الله پوهېږي او خپله ښځه. هو رښتیا د خاندانې خبره څنګه شوه؟ والا هغه دی مورې محکمې خو د زرګل دعوه رد کړه، خو خبره دلته ده چې هغه رئیس جبار چېرته دا موضوع داسې په اسانۍ ونې پرېښودلی سي. اوس به راته رښتیا وایې زویه څوک دې خوښېږي، سوله او که لیلا؟ رښتیا به وایې؟ مورې وخت لا تر اوسه نه ده رارسېدلی چې چاته زړه ورکړم. زه فقط اوس غواړم چې په زمرد رور باندې مې تعلیم وکړم چې یو چېرته ورسېږي یوه ښه آینده ولري. دغسې غواړم مورې. ګوره زویه د مور څه دې خبره نه سې پټولی. دا راته وایه چې د زړه په پاچایي کې دي سول ته تخت جوړ کړی او که لیلا ته؟ مور جانې زه ښه پوهېږم چې د ما په زړه کې یو نوی احساس مست دی، خو لا نه پوهېږم چې ځکه چې مینه د عقل په ژبه نه څرګندېږي. مورې زویه تا ته چې ګورمه ما د خپلې ځوانۍ سوځېدلې زړه را په یاد شي. دومره هم مه ویرېږه خپله. که زه ویرېدې نو داسې سخته فیصله به مې نه وای کړې. بیا ولې داسې وارخطا شاوخوا ګورې؟ زه په تاسو ویرېږم. زما پلار یو خطرناک سړی دی. سولې له نږدې نه لیدلې. هو زه خو ستاسو کور ته درغلی وم. پلار مې ستا د کبله زه په خونې کې بندي کړی وم. ته اوس له موږ سره بندي یې. که ما پر وخت ستا هغه مرکه محکمې ته نه وای رسولې اوس به سوله او سیال دواړه په زندان کې وای. موږ نه د زندان نه ویریږو او نه د زندان د ډاره د خپل مبارزې نه تېرېږو. ستا د حق دفاع زما د مبارزې یوه مهمه برخه ده. مننه. سولې خیر یوسې چې د ښکلا سره دې اشنا کړم.
داسې ښکاري چې ته ما ته د اجمل په کتو خفه شوې. نه ښکلا داسې کومه خبر نه ده، خو زه غواړم چې ته د احتیاط نه کار واخلې تر څو تا ته داسې یو څوک پیدا شي چې تا سره د زړه نه مینه ولري. نو ته د اجمل سره د زړه نه مینه نه لرې؟ نه ښکلا، زما او د اجمل ترمنځ داسې هېڅ کومه خبر نشته. سیاله راځه. اجمل ورور جوړ یاستئ؟ خیراتي ده؟ صحت دې ښه ده؟ مننه کوم. څنګه چې زما حوال دې واخیسته؟ موږ د انډیوالانو د اول هرکله اخلو. ډېر مننه. ښه خو یې؟ والله شکر ده اجمل جان. خیر راغلی؟ خوله دې ښې؟ مننه کوم. څنګه د کاروبار؟ خیر تېرېږي انشاءالله؟ بس ګزاره کوو نو. بس اجمل جان بس، چای مې څښلی ده. ښه وایه. راغلم چې مخامخ د تاسو نه مننه وکړم. خیر اوسئ. د چی شي مننه؟ په رښتیا اجمل وروره که ستا په وخت مرسته راسره نه وی کړی نو اوس به زه او سوله او شاید داسې نور کسان هم وای چې پرته له کوم جرم نه، پرته له کوم ګناه نه د زندان په تورو تیارو کې مې شپې ورځې تېرې کړې وای. مننه کوم. سیاله ته څه فکر کوې چې زه به ژوندی یم او سوله به څوک بند ته اچوي؟ هېڅ امکان نه لري. سیاله څنګه داسې په چرت کې ولاړې؟ د خیالاتو له دنیا راوځه. هېڅ خبره هم نشته اجمل ورور. په رښتیا زه یو چېرته ضروري کار لرم. تا سره داسې ښه ښه کتابونه شته چې د مطالعې لپاره یې ماته په امانت باندې راکړي؟ بیا به یې د سولې په لاس درته راولېږم. کتاب که کتابونه. رښتیا تا خو زما سره د مرکې ژمنه هم کړې وه. ژمنه خو مې کړې نه وه، خو که یې وکړمه نو د څه په اړه پوښتنې رانه کوې؟ زه غواړم چې د سولې په اړه ستا خاص نظر واورم. زما خاص نظر؟ هغه هم به د سولې په اړه؟ هو ولې ستا سوله نه خوښېږي؟ څنګه نه؟ خو خدای خبر هغه د چا سره بل غره ته ختلې ده. سوله زموږ د ټولو اړتیا ده. زه به تا ته یو څو کتابونه راواخلم. مهرباني. سمه ده. چې بیا د غرو نه شي. زه سوله د چنار د شاخ مرغۍ واغواله ده. اوس به زه د سولې لپاره د خلکو مزدوري پیلوم. د زمانې غوښتنې. دا کتاب مې ډېر خوښېږي. خیر اوسې. ته یې ولوله. د زمانې غوښتنې. معصومې سلګۍ. چې کله دې ولوستل بیا یې بېرته یې ماته راوړه. اوس یې شعر واخله. څکم یې. جان کاکا سلام. وعلیکم سلام. د ملک لور پلار خو زموږ عزت ته قبر کوي. زه فکر کوم چې ته مو سره په دې کیندلو کې شریک یې. جان کاکا ته خو د اصلي دښمن نه پېژنې خو. اصلي دښمن؟ مطلب دې څه دی؟ هغه سوله نه ده، خالي نجلۍ. خدای خبر چې په سیال باندې څه کورې کړي دي. سیال یې بیخي خپل غلام ګرځولی. وایي نجلۍ ته خو ډېرې د کار خبرې کوې. راځه ته کښېنه دلته. زه دې د پلار په ځای یم. راځه. نور جانې راځه چې کوټې ته لاړ شو. وښځې ته ورشه یو شین چای دم که. راځه لورې دلته کښېنه. زه دې د پلار په ځای یم. راځه. خان کاکا زه هم یوه نجلۍ یم، خو زه فکر کوم چې که سوله یې دې کلي نه ورکه شي ستا عزت هم پر ځای کېږي.
ولورې ته خو ډېرې ښې خبرې کوې لږ مې په دې ښو خبرو دا مازغه راخلاص کړه. خان کاکا زه شکر چې یو غمخور خو مې پیدا شو. لورې تا ته د زړه راز وایم خدای دې ټول ارمانونه پوره کړه. یو ته چې زما د پګړۍ خیال ساتي که نه ټولو جواب را کړی دی. دا سیال او سوله نه دي ټول کلی زما دښمن کړی دی که خدای تباه او برباد کړي. خان کاکا ماته یو د حل لاره معلومه ده. چای خو مې دم کړ خو هغسې چای چې ښکلا د مهي زما له وسې نه کېږي. لورې ما ته به بل وخت وغږي. چای واخه لور جان. خان صاحب چای درته واچوم. سیاره ته غواړې هر څوک که نارینه وي او که ښځینه د آزاد او مسؤل وګړي په توګه ژوند ولري. هو ملک صاحب خدای پاک دې په ټول دا ورځ وویني. تاسو غوږ شئ خو سیاله دا زموږ د عادتونو رواجونو حتی له فرهنګ سره په ټکر کې دي نو ته به داسې ازادي وچا ومنې. ملک صاحب د هر انسان ازادي د هغه خپل انتخاب دی. بیا سړی په سوچ کې راغی. والکه بارامه نغد یې واچوه د سیال خبرې مفته نه دي واچوه. خندانه پرېږده یې نن خبرې مفته دي. چې ته وایې بس پرېږده یې ځه خو ستا نه به یو څه واخلم. ګورې دا خندا چې ده که نه دا مفته نه ده. نور ځای کې خلک په دې باندې پیسې ورکوي. ګورې خندا چې ده که نه د سرو زرو د کلاګانو نه هم قیمته ده. موږ او تاسې په قدر نه پوهېږو. ملګرو ملک صاحب ډېره ښه خبره وکړه خو زه دا پکې زیاتوم چې که موږ وغواړو هم آزاده اوسېدلی سو هم خپل کلي او ټولې دنیا ته په یو ګټور انسان باندې بدلېدلی سو. سیاله وروره د فقیرۍ چلم خو به دې نه یې وهلی. ملک صاحب وایي چې نه کېږي او ته وایه چې کېږي. څنګه کېږي ووایه که نه. شاه محموده وروره ته آزاده ژوند نه غواړې؟ ولې نه؟ اوس دې تا ته د خپل ژوند په خپله خوښه او آزاده نه برېښي. که ته چېرته په خپله خوښه باندې ژوند وکړې نو د تا مخه څوک نیولی سي؟ داسې انسان لا نه دی پیدا شوی. ومې لیدل که نه د آزادۍ پر وړاندې دیوال یوازې په ذهن کې سته په بل چي کې نه. د خدای څه لوری نه ده چې سیال را په کاله شو. مننه کوم ملک صاحب. سیاله زه بله یوه بله خبره درته وکړم. مهرباني وکړئ کاکا. ما ویل چې ستا د کتاب خبرې به اسمان ته د ختلو نه هم سختې وي خو چې اوس یې ګورم د الفبېتې له سپارې نه هم اسانه دي. او بله مې دا کوله که دا زموږ د کلي ابتدایي مکتب په متوسطه واړی نو دا به ډېره ښه خبره وي ځکه لمسی مې وایي چې په متوسطه کې درس ډېر وي. کاکا مخکې له مخکې نه تا ته مبارکي وایم چې داسې یو لمسی لرئ ته. بله دا چې دا کار زه هم کولی سم خو ته او ستا په شان نور خلک هم دا کار له ما نه اسانه کولی سي. سیاله لکه ما او ما غوندې سپینګیري چې د ګور په غاړه ولاړ دي. خدای دې ډېر عمر درکړي کاکا جانه. خبره دا ده کاکا جانه چې ته د خپله لور یا لمسۍ پرېږدې چې په ابتدایي پسې متوسطه ولولي. هو ولې نه سیاله ته به نه پرېږدم. نو داسې وګڼه چې متوسطه جوړه سوله. سیاله بې ځایه وعدې مه ورکوه. ملک صاحب دا سوله د څه لپاره د نجونو د حقونو نارې وهي؟ سیاله وروره اوس مو زړه راغټ شو چې د پوهنتون خبر هم را یاده کړو. هر کار کېږي خو چې نغدې وي نغدې مې یادوئ که نه. خو چې ستاسو غوندې د لوړو زده کړو کسان یې وغواړي. زه د حکیم ماما نه څه کم یم زه هم غواړم. زه مو چاپړاسي یم خو نغدې به پکې وي بې نغدو خو کار هم نه کېږي که نه. ولکه خندانه وروره اوس خو چپړاسي یې نو نغد دې ته یادوه موږ نه څه غواړې. خو دا کار به موږ او تاسې په دوو برخو باندې ویشو. اول دا چې هر یو به د موږ او تاسې داسې یو ژوند کوو چې هم خپله پکې خوشحاله اوسو او هم خدای پاک رانه خوشحاله اوسي. او دویم دا چې د هرې ستونزې د حل لپاره موږ او تاسې باید مربوطه مرجعو ته ورسو. د پوهنې برخه کې موږ او ملک صاحب د پوهنې مدیریت د مرستندویو تعلیمي ادارو دروازې موږ ټکوو.
حکیم ماما ستا له شپېلۍ ولې ساه ختلې ده ملک صاحب ساه به تې ولې ختلې داسې شپېلۍ به وغږوم چې خندان ورته لکه د ملاقي کوتر واوړي را واوړي دا دی الله په نامه کومک را سره وکړئ واړه واړه بچي مې وږي دي څوک یې سلمانه څه غواړئ سیاله نشي رانه خلاصېدی که ځان د در باندې ګران وي نو جګ شه موټر ته تاسو ظالمانه مانه څه غواړئ تاسو څوک یاستئ هلکانو موټر ته راپورته چې پولیس راغلل قاتل قاتل ظالمه ستا ډلې زما زوی شهید کړو زما زوی د ما نه واخیستو زه اوس د هغه یتیمانو ته سوال کوم په سوال باندې مړوم او کونډی په پردیو کورو کې په پردیو مزدورۍ باندې راګیا ده ته قاتل قاتل سلام علیکم کاکا جان جنگ بې وزلي زیاتوي ته باید محکمه شوی وي که دا غټ مفسدین او خاماران دلته نه وي ته باید مخکې نه محکمه شوی وي جزا د عمل حق ده ته به د خدای نه څنګه ځان خلاص کړي کاکا جانه ما داسې څه کړي دي کاکا جان دا راسره واخله د دې لوی غم له امله زه درنه بخښنه غواړم خیر ده کاکا جان سیاله قوماندان صاحب دا ونیسئ دا قاتل دا قاتل دا بندي کو داسې سزا ورته ورکئ چې د قتل ګناهونه د وګوره توی شي ای خلکو دې مفسد قوماندان ته وګورئ یو قاتل په خپلو اوږو کې نه وي
نه د اسمانه راکته شوی یم او نه پیریان راوړم خپله راغلم وی چې په خپل راغلی بیا ما واده نه دی کړی په خپل سر درته قسم خورم که نه چې مجرد په زیارتونو او وادینو باندې ګرځم. رامشه توپنچه ده دا یې توپنچه واخله او مغزی ورته باد که